سلام علیکم رئیس صاحب ستونی مسی یا جوړی خیری جور هستی؟ چی آورده؟ رضا ده رئیس صاحب رضا چی هست؟ ته یو ګوره یو ځل بیره چی نوشته کده؟ برو ایره ببر دیگه نوشته که برو رئیس صاحب په دې کې څه نیمګړتیا ده د خدای خاطر وکړه مظلوم خلک یو او بیا در پارسی میپومه یا نه؟ په پښتو پوهېږم فارسي پوهېږم خو دغه په پښتو مې لیکلي څه مشکل ده کې کومه نیمګړتیا ده په دې عرضه کې ته یو ځل وګوره ما نمیپومم میره پښتو فارسی د خدای خاطر وکړه رئیس صاحب مظلوم خلک یو بیچاره خلک یو نمیپومم بیادر گفتم که برو اصاب مرا خراب نکو برو عریضه مې ورته راوړه دی وایي چې فارسي ولیکه دې کې اوس څه نیمګړتیا ده اوس وایي مظلوم خلک یو وای په فارسي ولیکه په فارسي ولیکه په پښتو باندې وای څه پروا لري نه پوهېږم ته رئیس صاحب ته یو ځل السلام علیکم رئیس صاحب علیکم سلام جوړې په خیر ستون خوب است رئیس صاحب موږ تاسې افغانان یو او د افغانستان ټولو قوانینو ته خصوصا هغه اساسي قانون چې د قوانینو مور ده هغه ته باید احترام ولرو جناب رئیس صاحب د اساسي قانون د اول فصل 14مه ماده همدغه ده چې د افغانستان رسمي ژبې پښتو او فارسي دواړه رسمي ژبې دي او همدارنګه د دغې مادې په صراحت کې داسې نورې لارښوونې داسې نور د موږ تاسې لپاره لازمي شرایط ټاکل شوي دي جناب رئیس صاحب کومه ورځ چې تا دغه بس ته امتحان ورکاوه په هغه فرمه کې داسې لیکلي وو چې زه په پښتو او فارسي ژبه هم روانې خبرې کولی شم هم روان لیکل کولی شم هم روان پرې پوهېږم نو چې ته په پښتو باندې نه پوهېږې هغه ورځ باندې دغه شرط تا څنګه پوره کړی و داسې مه کړه له دې خبرو نه له دې کارو نه د تعصب پرې راپورته کېږي دا وطن دا خلک دا ولس پسې مر کېږي تر دې رئیس صاحب د خدای خاطر وکړه داسې مه کوه پښتو ژبه د افغانستان رسمي ژبه ده په هره اداره کې باید وچلیږي دا عریضه یې لیکلې ده په پښتو ده مرا ببخشین بسیار بسیار ببخشین بیادر ورور مې یاست موږ تاسې ورونه یاست په دې باندې له دې نه خو کرکه پیدا کېږي نفرت پیدا کېږي رئیس صاحب کور ودان داسې کارونه باید او مهرباني جناب رئیس صاحب مننه واخله ورور مرا ببخشین بسیار ببخشین بیادر